سلامونه مې قبول کړئ ملګرو، خدای وکړو جوړ به وئ. زیاتره ملګري همدغه پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو په واتساپ کې د تصویر څخه سټیکر جوړ کړو. نو زیاتره ملګري داسې وي چې په پکسل اپ کې ځینې لیکنې ډیزاین کوي، بیا غواړي له هغوی څخه سټیکر جوړ کړي، یا زیاتره ملګري داسې وي چې مثلا دوی غواړي له تصویرونو څخه سټیکر جوړ کړي. نو څنګه به د تصویرونو څخه په واتساپ کې سټیکر جوړوئ؟ نو د دې لپاره به تاسو راشئ دغه پلس ایکن وګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړ پاس وګورئ دغه یور سیلف پاس د لومړی خپل ځان مو چې کوم دی همدغه خپله شماره به راخلاصه کړئ. کله مو چې دلته راخلاصه کړه دلته به تاسو لاړ شئ، یو تصویر به ورته راواخلئ. هر تصویر مو چې راخیسته د ګیلرۍ څخه، مثلا ملګرو ما دلته یو تصویر سلیکټ کړی، نو زه راځم همدغه تصویر څخه څنګه کوم، زه دغه تصویر دلته یو ځل لیږم. اوس وګورئ له دغه څخه زه اوس سټیکر جوړوم. پاس 3 ډاټس وګورئ، کلیک پاور باندې وکړئ، پاس 3 ډاټس وګورئ، هغې باندې به کلیک وکړئ، لاندې وګورئ کریټ سټیکر، په دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو سټیکر وګورئ، دلته باید انټرنیټ مو لږ چټک وي، د جوړېدو په حال کې دی. وګورئ زما د همدغه تصویر څخه څنګه شو، همدغه سټیکر جوړ شو. تاسو دلته وګورئ بس برابر به یې کړئ. دلته مثلا داسې مې برابر کړ، ښه د هغې وروسته به دلته تاسو څنګه وکړئ، دلته نیو سټیکر بل سټیکر هم جوړولی شئ. لاندې څنګ کې دغه غشی وګورئ، په دې باندې به یې ولیکئ. وروسته د هغې نه دا څنګه کولی شئ تاسو یو بل ته لیږلی شئ. نو په دې طریقې سره کولی شئ په اسانۍ سره خپل سټیکر جوړ کړئ.